وسړیه دا راته وایه چې زه تا ته څومره ګرانه یم. ښځې په خدای اعتبار وکړه چې په ما خو یې بیخي ونه کې دومره راته ګرانه یې لکه څومره چې یو ګجر ته خپله غوا ګرانه یي. نه مړه او که نه ښځې ښځه سړیه نن به دې زور معلوم شي که زه په تا باندې دومره ګرانه یم نو ما دپاره یو شعر ووایه ځه. د شعر لایقه خو نه یې خو څه وکړمه مجبوري مې ده. ښه ښځې غوږ شه ورته لکه بې روحه وجود پاتې یمه لکه بې روحه وجود پاتې یمه د یو لیلا د جدایۍ نه وروسته. دا باسې ګپي دا ګپ نه دی ښځې دا رښتیا ده. او که نه میراث مړیه په تا باندې زما د مخکې نشه کو چې ته به کومه لیلا لرې دا لیلا څوک ده چې ته بې روحه وجود پرېښیې. نه ښځې خدای دې تباه که دا خو میاستې شعر ویلې تا ویل ما د شعر وای نو په دې خاطر مې ویلې او که نه لیلا میلا نشته دې سم نشته دی ګپ لګوم. ښه د دې مطلب دا دی چې زه ستا لیلا یم نو دا شعر دې په دې خاطر ماته ویلې. هی زما قسمته هی هی نو که لیلا مې نه یې غوا خو یې خدای دې دا غاړه څوک مخ اورې که تا ماته څوک مه وری ویلې ورېږه زه مې تا پسې هغه بریتو پلار راولمه زه به ستا خوښه شم او که نه ته خو بیخي سړی کېږې نه. وای د خدای دې تباه که سره دا بریتو پلار ظالم لوري تا دپاره ګوره ما څومره ښایسته چوکیګانې راوړي دا سپینې چوکیګانې ښایسته کور ته مې راوستې او مخامخ دې ټي وي ته وګوره ټي وي مې همدلته راوړی دی او په دې کې هم ته ناشکور کې مړې که بل څوک وی ولا داسې لغتې درکړي د کور نه به بار وښکلې وي مړې او که نه زه مې پلار راولم. ښه ته به ما باندې احسانونه کې زه به په دې ټي وي په دې چوکۍ په دې کور باندې څه وکړمه چې ته په ما باندې پام نه کې زما صفت هم نه کې شعرونه هم راته وایې هغه غلط غلط شعرونه راته وایې څوک پکې لیلا یادې څوک پکې بالا یادې مونږ ته پکې غوا وې نو دا خو داسې نه کېږي که نه باید زما صفت هم وکړي نو بیا خوند کوي زه زما پلار کره مې ځم. ښځه ورځه روزانه چغې وایي چې پلار راولم پلار نه چې نیکه دې م راوله ورشه بریتو پلار دې م راوله ځم چې مشر ورور مې راولم. ښه ورېږه زه مې پلار پسې ځمه ځه زه به ستا خوښه شم زه مې پلار ته ټوله کیسه کومه چې ته ماته څه خبرې وکړې دا تا ویل چې نیکه دې م راوله ټول ورته وایم صبر وکړه. وا ښځې دا راته وایه چې بچو ته یې ناشته ورکړه او که نه او څنګه چلې مکتب ته دې م ولېږل که نه دې لېږلي کور کې دي. او میرې جان هغه مې ولېږل مکتب ته مې ولېږه او ښایسته ډوډۍ وخوړله او ویلې چې پلار ته مې سلامونه کوه. وعلیکم السلام. او که نه زما ښځې په خپل بچو باندې به ښه ډېر مکتبونه وویو چې تکړه شي تکړه سړي ته نه جوړ شي او که نه چې سبا بیا خلک چې مکتب وایي نو بیا به خلک ورته وایي چې کیا بات ہے کیا بات ہے. او که نه میرې جان تا خبره خو دې صحیح ده باید مکتبونه ووایي ځکه چې مکتب ښه شی دی او که نه لکه د مار. ښه ښځې زه ځمه بازار ته وایه که نه سر ته راوړم او که نه. نه که نه میرې جان زما سره خپله خپې لاسونه شته دی زه خپله ځمه بازار ته او که نه دغلته مارکېټ کې خپله ځان ته سفیده اخلم سفیده مې لږه ختمه شوې ده او کور کې نور سامان هم ختم شوی ما د خپې لاسونه شته زه خپله تلی شم. زه صحیح ده ګلالۍ ورځه پې ځان د ښه ډېر سامان واخله او که نه چې سبا دې مور او پلار راشي چې بیا ما ته ګیله ونه کړي او لکه د مار ورځه پې. صحیح ده میرې جان د زما سودا راوړم او که چېرته 11 بجو پورې رانغلمه نو بیا ما پسې بازار ته راشه صحیح ده. زه صحیح ده ښځې ورځه مزیر چرشي وکه سامانه چې سامانونه ځان ته واله زه ورځه پې. ښه ده وګوره دومه ورځ ده او ښکاري نه پلار کره ښکاري او نه کور کې ښکاري خدای دې وکړي چې بیخي ژوندونو پورې ورکه شي دا د غوا لوره. او میرې جان ته به چېرته یې دومه ورځ ده ورکه یې تا پسې خو په ګرځېدو زما په خوب باندې پولۍ راووتې وای ته به چېرته یې که نه ته به چېرته یې که نه. ښه نو دې پسې به اوس زه چېرته ګرځمه هله مخامخ خو کوم یو توری را روان دی ته ورږه دې نه پوښتنه وکړمه چې زما ښځه خو به یې نه لیدلي او که نه او چې دا جاړي ولي. السلام علیکم څنګه یې توره جوړې تکړی. او وعلیکم السلام جی څنګه یې ښې جوړې بچي دې ښه دي ته خپله ښه یې. خیر سروجانه زما بچي خو ښه دي خو دا راته ووایه څنګه داسې پس کېږي غول درغلي که څنګه. نه خان صاحب غول نه دي راغلي که غول راغلي خو دا کوڅه کې ناست وم ځان به مې تش کړی و خبره داسې ده چې ښځه مې ورکه ده او بچي مې ورپسې جاړي. او که نه مایل که غول درغلي دي مړه تا کې خو شرم نشته دی چې غول درشي نو بیا لارې کوڅې ته نه ګورې صرف ډر وهې. خو خیر خفه نه شي ملګري او که نه ګپ لګو په زما په خبرو باندې خفه نه شي آی ایم جوکینګ اوکې خو دې خبره ده که نه چې دا راته ووایه چې ستا ښځه څنګه ښکارېده یو څو نشانیان یې راته ووایه کیدای شي ما چېرته لیدلي یا. یاره ملګري زما ښځه خو ډېر ښایسته مخ لري ګلابي شونډې لري او کترینا کیف په شان لوړ قد لري او بله دا ملګري چې د ایشوریا رای په شان ښایسته شنې سترګې لري
او د علیا بټ پشان خسته ویختان لري او د ثانیه مرزا پسان خسته فټنس لري خدا راته ویا چې ستا ښځه څنګه وه یاره توریا که رښتیا را باندې وې که نه نو دا زما والا په ټوپک وله راځه نیستا والا پسې ګرځو یاره پښتنو ډیر زیات وران یې که نه او که نه دا خو هېڅ ورانې نه دی راځه ورانې برتاله وښیمه چې کله ستا ښځه پیدا شي راځه سترګې جنګوي جنې شندې شوروي جنې مینه دې کباب کړمه ته مې زکلوي جنې مینه دې کباب کړمه ته مې زکلوي جنې